هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو پخیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهم او وروستۍ خبرونو ته. نن دوشنبه د وږي دریمه نیټه ده چې د 2025 کال د اګست له 25 نیټې سره سم لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. 3 تنه د یو لاسي بم سره د کندوز د امنیتي پولیسو له لوري ونیول شول. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت لوړ شوی. د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د سړکونو جوړولو کار روان دی. او په استرالیا کې د غزې د جګړې پر ضد د زرګونو کسانو لاریونونه. اوس هم بشپړ خبرونه. 3 تنه د یو لاسي بم سره د کندوز د امنیتي پولیسو له لوري ونیول شول. د کندوز ولایت اختاش ولسوالۍ امني قومندانۍ وایي تېره شپه 3 تنه د یادې ولسوالۍ مختلفو سیمو اوسېدونکي ونیول شول چې په یو اره د زرنج کې یو لاسي بم ځای پر ځای کړی و. د پولیسو په وینا نیولې د یو کشفي راپور پر اساس د چیک پوینټ په ترڅ کې وشول. نیول شوي کسان به د لومړیو پلټونو تر بشپړېدو وروسته اړوندو عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت لوړ شوی. د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري ویلي چې په تیرو 4 کلونو کې د افغانیو ارزښت د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې شاوخوا 21% لوړ شوی دی. د نوموړي په وینا د هیواد د اقتصاد د ثبات لپاره هڅې روانې دي چې په کې د افغانیو د ارزښت پیاوړي کول، د بانکدارۍ سکتور پراختیا او د مالي تمویلاتو زمینه برابرول شامل دي. هغه زیاتوي د افغانستان بانک د مناسبو پولي سیاستونو په عملي کولو سره توانېدلی چې د افغانیو ارزښت وساتي او د اسعارو په بازار کې د ناڅاپي بدلونونو مخه ونیسي. نوري ټینګار کړی چې په بانکدارۍ سکتور او همدارنګه د نړیوالو مالي بنسټونو سره د اړیکو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د سړکونو جوړولو کار روان دی. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې وایي د نړیوال بانک په مالي ملاتړ په پکتیا، غزني، دایکنډي، بدخشان او کندهار کې د پیازو 120 سړکونې د جوړولو چارې روانې دي. د یادې ادارې په وینا هره سړکونه د 20 میټریک ټنه پیازو د ساتلو ظرفیت لري. کروندګر وایي له اوږدې مودې د خپلو حاصلاتو د ساتلو لپاره د سړکونو غوښتنه کړې وه. دوی وایي دغه اقدام به د دوی د محصولاتو د خوندیتوب او بازار موندنې لپاره مهم ګام وي. او وروستی خبر دا چې په استرالیا کې د غزې د جګړې پر ضد زرګونه کسانو لاریونونه. د استرالیا په بیلابیلو برخو کې زرګونه خلکو پراخ لاریونونه کړي او په غزه کې د لوږې، قحطۍ او نسل وژنې د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. دوی د اسرائیلو د تحریم له دغه هیواد سره د وصل د 2 اړخیزو سوداګرۍ د پای ته رسولو او د فلسطین د خپلواکۍ غوښتنه هم کړې ده. ورته مهال د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون 250 ټولنیزو سازمانونو له دغه لاریونونو ملاتړ کړی او د غزې جګړې د سملاسي پای ته رسولو غوښتنه یې کړې ده. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مل شه.